شهادت عامر صاحب شهیدام دلیلش وطن دوستیش بود. خاطره های مارشال صاحب اینجا آمدیم، نامش که یاد میکنیم خوشحال میشیم. مارشال فهیم خان. روز شهادت شهید احمد شاه مسعود، چه کارا میکنین امروز؟ نشان میدیم که پنجشیر چه غیرت داره. پنجشیر چه غیرت داره؟ از سلاح است ولی داشتن سلاح جرم نیست. درست. مقصر خود دولت است. درست. هر کار ایجا انجام میتن ولی دولت کجاست که با جلو وزیر بگیره؟ این یک نفر، دو نفر، 100 نفر نیست. بله. بیش از در هر کاروان اگر شما ایجا ببینید بیش از هزارها نفر است. تشکیل کاروانات چی است؟ به خاطر چی کارا میکنن؟ این به خاطر که پیشتر ما گفتم یا میخواین که امو قدرت خود بر مردم نشان بدن. بله. یا اینی مردم کیجا بر آمده نشان میده که ما هنوز هم قدرت داریم، بخوایم هر کار کرده میتوانیم. مونږه حکومت ته جدي اختار ورکو چې که په ټول د 12 ساعتو کې اجازه د پرواز او ښاغلي نور ته ورنکړلی شي چې قندار ته پرواز وکړي، عاقبت به یې ډېر خراب وي. او ډاکټر صاحب غني دویم متفکره خوښه دی چې مشوره یې ګڼي، اخطار یې ګڼي، د یو دوست نصیحت یې ګڼي. 12 ساعتو کې خپل مېلمه مونږ په لوی قندار کې غواړو او په دې غونډه کې شریک غواړو. کنی بیا ګیله دی د خپل له ځانه. دې ډزړو ولاړه د ښار کې نه پوهېږو دا څه حساب دی. ګورو ډزو بیرغونه دي، ډزو باندې ټول کړی، شاوخوا دین ډز ډز د دې خوا را دین ډز ډز